ټاکنې هم رانیول شوي دي ته رایه ورکوې په پوره ویاړ ټاکنې کله دي د میزان په شپږمه په تاسو کې څوک رایه ورکوي پرېکړه دې کړې د یو کس ټاکل هم اسانه خبره نه ده له رایې ورکولو وړاندې باید سړی ډېر تحقیق وکړي زما رایه ګټوره ده رښتیا هم زموږ رایه زموږ په ژوند کې بدلون راولي ټاکنې هم رانږدې شوي دي هو د خپل ملي مسؤلیت د ادا کولو لپاره په ټاکنو کې برخه اخلو موږ رایه ورکوو چې خپل راتلونکی جوړ کړو